الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا. سورة النساء مدنی سورت تے نازل شوه دے پس د سورت الممتحنہ نا یو سلواویا آیتونو باندې مشتمل دے. د مخکې سورت سره مناسبت دا دی چې سورت بقره کې رد او اصلاح د یهودیانو، سورت ال عمران کې رد او اصلاح و د نصاراو، نو دې سورت کې رد او اصلاح د منافقینو ده. دارنګه په دې سورت کې رد په مظالمو د جاهلیت باندې او اصلاح د مؤمنانو ده. دویم سورت ال عمران دریم سورت ال عمران کی هغه امور چې متعلق د تهذیب النفوس سره، دې سورت کې امور ذکر کړي سیاسی او د تدبیر المنزل. د مخکې سورت اختتام په څلور امور او تقوا باندې. د دې سورت په اول کې دوه قسمه تقوا ذکر کړي، اتقوا ربکم واتقوا الله فی حقوق الله و فی حقوق العباد. موضوع د سورت تا ذکر الامور الانتظامیہ، امور انتظامیہ ذکر کی د پاره د امن د ظلم نه، چې د ظلم علی الیتاما، ظلم علی النساء، ظلم علی الضعفاء والسفهاء امن راشي. دا امور انتظامیہ چې ذکر کړی دي، بعضی امور سیاسیه دي او بعضی امور د تدبیر المنزل دي. دا امور انتظامیه چې ذکر کړی دي د دې لپاره چې امن راشي د ظلم نه او قانون د کتاب الله او د سنت رسول صلی الله علیه وسلم قائم شي. یا موضوع د صورت په دې عنوان او تعبیر باندې وایا چې موضوع د صورت ته تقوا فی حقوق الله و فی حقوق العباد. تقوا فی حقوق الله توحید دی او رد الشرک دی. د دې وجه نه صورت رد کړی دی په شرک فی العبادت، په شرک فی الدعاء، شرک فی التصرف، شرک فی العلم، شرک فی التحلیل والتحریم، عقیدہ د اتخاذ الولد. شپږ کرته موضوع د توحید ذکر کړی دا، او شپږ اسماء الحسنا په حذف د تکرار ذکر کړی دي. ایو سلوش په صفات فعلیه ذکر کړی سره د تکرار نه. او موضوع د صورت یو تقوا فی حقوق الله دا شوا، دویم تقوا فی حقوق العباد،
او فی حقوق العباد تقوا اغا ذکر کوي په ذکر د امور انتظامیه سره چې بعضی منظری دي او بعضی سیاسی دي او پای کې به مقصود بیا سیاسی قوانینو کې جوړول د نظام عسکری دی او د اسلامی نظام دی. ماخذ د موضوع اتقوا ربکم دی او اتقوا الله. دو کرت ذکر کړی دی چې یو کې تقوا فی حقوق الله او په بل کې تقوا فی حقوق العباد مراد ده. خلاصه د صورت بداوی شدی کې درې سی دي. اوله 150 آیات پورې ده، دویمه حصہ 145 پورې ده او دریمه حصہ آخر د صورت پورې ده او هر حصہ مشتمله د درې بابونو باندې. په اوله حصہ کې بیان د 18 امور د لپاره د تدبیر منزل سره د ذکر د توحید او د حقوق العباد نه او په دې اوله حصہ کې درې بابونه دي. اول باب شپږ درشات پورې په دې کې ترغیب دی عمل کولو را په احکام د صورت باندې او موضوع د صورت ته پاول آیات کې یا ایها الناس اتقوا ربکم او اتقوا الله الذي تساءلون به والارحام. تقوا فی حقوق العباد واتقوا الله تقوا فی حقوق الله. تقوا فی حقوق العباد کے مقصود رد مظالم دے اور تقوا فی حقوق اللہ کے مقصود رد شرک دے. اور یہ 19 امور ذکر کړي دي د پاره د تدبیر المنزل د دویم آیات نه تر شپږ دېرش آیات پورې. یا ایها الناس اتقوا ربکم مدنی صورت یا ایها الناس پکې ذکر شو لکه صورت بقره کې صورت الحجرات کې بدا ذکر کړي. چا چې دا ویلي دي مکی صورتونو کې دا راځي نو دا قاعده اکثریه ده کلیه نه ده که مدنیو کې هم دا ذکر شو. د قرآن کریم دا اول نه دا څلورم صورت دی او صورت حج د نصف نه بیا څلورم دی. دلته ابتدا د انسان ذکر کړی دی او د انسانانو هغې کې معاد د انسانانو ذکر کړی دی. من نفس واحدة کې آدم علیہ السلام دی. وخلق منها زوجها حوا رضی اللہ عنها دلیل دی چې الله رب العالمین حوا رضی اللہ عنها د آدم علیہ السلام نه پیدا کړی ده. رجال کثیر نه مقدم کړو د وجه د فضیلت نه او د وجه د فضایلو نه. نسان سره کثیرن ونه ویلي حذف وکړو اشاره و د دې تستر ته. دویم کثرت په نساو کې دا د علاماتو د قیامت نه دي. واتقوا الله الذي تساءلون به چې تاسو د یو بل نه غوښتنه کوئ د الله په نوم باندې. یا تساءلون باب تفاعل مزید په معنا د مجرد سره د تسألونه با زائده ده د الله نه سوالونه کوي غوښتنې کوي. والارحام عطف دی په لفظ الله باندې حذف د مضاف سره واتقوا قطع الارحام
تاسو ویریږئ د خپلولیو د قطع کېدلو نه. یا عطف دی په محل د به باندې. تاسو ویریږئ د هغه الله نه چې د الله په نوم باندې د یو بل نه غوښتنه کوئ، والارحام، او د یو بل نه خپلولی غواړئ. نو چې د یو بل نه د خپلولیو لحاظ غواړئ، نو تاسو د خپلولیو لحاظ وکړئ او د الله لحاظ وکړئ. ان الله کان علیکم رقیبا. رقیب په صفت د الله کې مرضی. سورۃ ہود کې د شعیب علیہ السلام بیان کې راغلی دی، او سورۃ قاف کې د ملک په صفت کې راغلی دی. نو دا اشتراک لفظي دی، نور د هر یو معنا او صفت جدا جدا دی. وآتوا اليتامى أموالهم. د دې ځنه تر شپږ دېرش آیات پورې دا 19 اوامر دي چې دا متعلق دي د یتاما او د نساء او د اموالو سره. تعلق د یتیمانو، د زنانو، د سفهاو او د اموالو سره دی. اول امر ذکر کړی دویم آیات کې، دویم په دریم آیات کې، دریم په څلورم آیات کې، څلورم په پنځم کې، پنځم په شپږم کې، شپږم په اووم آیات کې، اووم په اتم کې، نهم او لسم کې، نهم کې زجر او لسم کې بیا تخفیف اخروی، اتم په یولسم او دولسم آیات کې چې حصے د میراث دي، او 14 او 14 کې بشارت، 14 کې تخفیف، نهم په 15 آیات کې، 14 آیات دې سره متعلق، 19 او 13 آیات کې تقسیم د توبې، لسم قانون په 19 آیات کې، شلم 20 د دې سره متعلق، یولسم 22 آیات کې، دولسم په 23 او 24 آیات کې، 14 په 25 آیات کې، او 26 او 28 کې بیا ترغیب د امتثال د احکامو لره، 14 په 9 آیات کې، 13 کې تخفیف، 11 کې بشارت، 15 په 22 آیات کې، 14 23 آیات کې، 19 24 آیات کې، 13 25 آیات کې، 19 ذکر د حقوق الله، توحید او عدم الاشراک او ادا د حقوق العباد، 14 آیات کې. د دویم آیات کې اولنی قانون دی، النهي عن اكل اموال اليتامى ظلما. یتیمانو مالونه په ظلم سره مه خورئ. خبیث او طیب کې یو معنا دا ده چې خبیث حرام، طیب حلال. ستا مال حلال خو چې د یتیم مال دې واخیستو حرام دې کړو. دویم خبیث بیکاره، طیب معنا غوره. الی اموالکم کې یا په معنا د مع سره دی، یا الی متعلق د مقدر پورې، ولا تأکلوا اموالهم منضمین الی اموالکم. حوب لیکيږي ګناه ته. دویم قانون ذکر کوي دریم آیات کې، فإن خفتم ألا تقسطوا في اليتامى فانكحوا ما طاب لكم من النساء مثنى وثلاث ورباع.
حاصل بداوی چې النهی عن الظلم فی نکاح الیتامى وغیرهن الله رب العالمین او شریعت منع کړی دا چې د یتیمانو سره په نکاح کې ظلم مکوئ، د نور سره ظلم مکوئ. آیات کریمه کې یو جمله دا ده وَإِنْ خِفْتُمْ أَلَّا تُقْسِطُوا فِي الْيَتَامَى، دا خو شرط دی. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاءِ مَثْنَىٰ وَثُلَاثَ وَرُبَاعَ، دا ولا جزا ده. وَإِنْ خِفْتُمْ په داسې مقاماتو کې خوف په معنا د علم سره دی. وَإِنْ خِفْتُمْ معنا وَإِنْ عَلِمْتُمْ اللہ تقسطو باب افعال کی اقساط وی لیکھی گی انصاف تا، اور مجرد کی قسط او قسط وی لیکھی گی ظلم تا. وَإِنْ خِفْتُمْ اللہ تقسطو مانا اللہ تعدلو. پدے مقام کے اشکال دا دے وَإِنْ خِفْتُمْ شرط او فَانْكِحُوا جزا دا. نو د شرط او جزا په منځ کې دلته مناسبت نشته دی، ځکه معنا خدا ده که تاسو یریږئ چې انصاف به ونه کوي یتیمانو سره، نو نکاح وکړئ د ښځو سره چې دوه او درې او څلور وي، د دې څه مناسبت. وَإِنْ خِفْتُمُ الظُّلْمَ فِي الْيَتَامَى فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ. اهل علم د شرط او جزا په مناسبت کې او د دې جملې په شرح کې څلور اقوال ذکر کړي دي. اول امام بخاری رحمه الله نقل کړی دی د عروه د عائشه رضی الله عنها نام، چې عروه د عائشه رضی الله عنها د دې باره کې پوښتنه کړې وه. نو عائشه رضی الله عنها ولا جواب ورکړو چې د عربو د جاهلیت والو طریقه بداو چې د یتیمو سره به نکاح وکړه، بیا به ورسره انصاف نه کولو، مهر او نفقه او ژوند کې. الله په دې آیت کې فرمایي چې د یتیمو سره درنه ظلم کیږي، نو بیا نورو ښځو سره نکاح وکړئ. بنا په دې توجیه باندې د یتاما نه مراد یتیمې ښځې مراد دي، او من النساء نه مراد غیر الیتاما دي. حاصل چې د یتیمو سره درنه ظلم کیږي په نکاح کې او یا دا خطر وي، نو بیا غیر یتیمو سره نکاح وکړئ. معنا دا شوه وَإِنْ خِفْتُمْ کچېرته تاسو یریږئ الله تقسطوا فی الیتاما چې تاسو به انصاف ونه کوئ په نکاح د یتیمو جنکیو کې، نو فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُمْ نو تاسو نکاح وکړئ هغه چې تاسو لره خوښ وي من النساء د نورو زنانو سره چې غیر دي د یتیمونه وي، مثنی که هغه دوه وي او که درې وي او که څلور وي. دویمه توجیه دا ده، دا هم د بعض سلفونه نقل ده چې فی الیتاما لفظ عام دی، که یتیمان الکان وي که یتیمان جنکۍ وي. هغه دا ده چې دی به د یتیمانو سره د ظلم نه ډېر ځان ساتلو، خو بل جانب ته به د خلوص سره ظلم کولو په باب د نکاح په باب د مهر او نفقه کې. الله فرمایي چې د یو ظلم نه ځان ساتئ چې د یتیمانو سره دی، د دې بل ظلم نه ځان وساتئ چې د زنانو سره دی. ځکه مکه یو علت او سبب او وجه پکې د معنا دا ده وَإِنْ خِفْتُمْ کچېرته تاسو یریږئ الله تقسطوا فی الیتاما چې تاسو به انصاف ونه کوئ د یتیمانو سره، د یتیمانو سره د ظلم نه یریږئ. فَانْكِحُوا مَا طَابَ لَكُم مِّنَ النِّسَاء نو تاسو نکاح وکئ هغه چې خوښ وي تاسو لره
من النساء د زنانو نام نساء لفظ دلته عام دی کدو یو کدری یو کسلور وی د زنانو د ظلم نام ځانو ساتي لکه څنګه چې د یتیمانو د ظلم نه ځان ساتي درېمه توجیه دلته دا ده چې دوی به د یتیمانو د مال نه ځان ساتلو خو چې کله به نکاح ودونه وکړه 2 3 4 نو مال او نفقې ته بیا حاجت پیدا شو نو د یتیمانو د مال نه به راخیستو بیا الله فرمایي چې عام حالاتو کې به چې تاسو یره کول او ځانم ساتلو د ظلم د یتیمانو د مالونو د یتیمانو نه نو چې اوس مو نکاحونه ودونه وکړه 2 3 4 نو دی وخت کې ځان وساتئ د ظلم او د مال د یتیمانو نه دلته خو د جواز د پاره کوم دلیل او وجه نشته نو ان خفتم کچر تاسو یریږي الله تقسطوا فی الیتاما چې تاسو به انصاف نه کوي د یتیمانو سره نو نکاح کوي هغه چې خو تاسو لرا د خزو نه 2 3 4 نکاح وکړي خو لیکن د ظلم او د مال د یتیمانو نه پکې ځان وساتئ نکاح کوه خو لیکن ظلم مکوه د نکاح د وجه نه د یتیمانو په مال کې ظلم مکوئ په دې دریوړو تفسیرونو کې د جملې معنی او مضمون واضح شو او د شرط او جزاء ترمنځ مناسبت واضح شو فانكحوا ما طاب لكم من النساء دلته د معنی مراد من د ذکر ورسته من النساء تفسیر او بدل دی طاب معنی احل لكم چلا دل حلال کړی یا طاب لكم دا معنی چې تاسو لره خوښوي تاسو طيبه النفس پکې وي من النساء د زنانو نا مثنى و ثلاث و رباع دا بدل د نساء نا دو دریو سلور بیا دې ته ویل کېږي اسماء معدوله مسنا معدول او منقول د اسنتان نا ثلاثه معدول د ثلاثن ثلاثتن رباع معدول د اربعتن نیو اعداد دی او یو هغه دی چای کې تکرار عادت وي نو دلته نفس اعداد نه دي ذکر شوی بلکې اسماء معدوله او منقولا ذکر شوی دي مثنى و ثلاث و رباع نو سوال دا چې په دې اسماء معدوده او کې او په دې اسماء منقوله او کې خو بیا معنی د تکرار عادت وي مثنى معنی 2 2 ثلاث معنی 3 3 رباع معنی 4 4 سوال دا دی چې دینه خو تقریبا 19 عادت ثابت شو مثنى 2 2 4 دا شوي ثلاث 3 3 3 او 3 شپږ مجموعه لس شوي ورباع 4 4 4 اتلس جواب دا دی چې دلته تکرار عادت په معنا د نفس عادت سره دی مثنى معنی اثنتين ثلاث معنی ثلاثه رباع معنی اربعه نکاحو کې هغه چې تاسو لرا خوښوي د زنانو نه 2 3 4
تکرار عادت په معنا د نفس عادت سره شو. بیا سوال دا چې تکرار عادت په معنا د نفس عادت سره دی، نو 2 او 3 دا 5 رباع څلور 9 ثابت شوي. جواب دا دی چې دلته واو په معنی او دی، مثنا او ثلاثه او رباع 2 یا 3 یا څلور. واو کله په معنا د او سر راځي او کله په معنا د واو سر راځي. لکه ولا تطع منهم عاصما او کفورا، هلته واو او په معنی واو دی، دلته واو په معنی او دی. خبر دلته ولې تعبیر وکړو په تکرار عادت سره؟ اثنتان و ثلاثه و اربعه ولې ونه ویلې؟ جواب دا دی چې دې کې اشاره ده چې هر چا لپاره خوښي ده په 2 او 3 او 4 کې مثنام جمع کولی شي، ثلاثم جمع کولی شي، رباعم جمع کولی شي. او که نفس عادت ذکر کړی وی نو بیا په دې جمعیت دلالت نشو کولی چې انسان 2 او 3 او 4 په نکاح کې جمع کولی شي. لکه ته وایي جاء القوم اثنان، خلق راغلل 2، نو که یو ځای راغلي که بیل بیل راغلي وي. او چې داسې دی ویلي جاء القوم مثنا، خلق راغلل 2 نو معنا جوړه راغلل 2. تکرار عادت کې مقصود و سره جمعیت هم د یو شخص دپاره، او په دې دلالت تکرار عادت کولو نفس عادت نشو کولی. بیا لفظ د رباع د بصریانو په نسبت باندې په تکرار عادت کې راجح قول دا دی چې دا تر رباع پورې په فصیح کلام کې راځي او د رباع نه پورته په فصیح کلام کې نه راځي. د دې وجه نه سورۃ فاطر کې موي اولی اجنحة مثنى وثلاث ورباع، او د نور د پاره خبره ذکر کړې د یزید فی الخلق ما یشاء. او کوفیان د دې قائل دی بیا سداس او خماس باندې. دلته لفظ رباع چې ذکر شو دلیل دی چې 4 پورې نکاحونه جایز، 4 نه پورته نکاحونه جایز نه دي. یو خو لفظ د رباع په دې دلالت کوي، او کلام فصیح کې بیا د رباع نه پورته نزي. امام بخاری کتاب تفسیر کې دا وایي د بصریانو قول هم دا دی. دویم احادیث دلته ابن کثیر رحمه الله را جمع کړي دي چې د یو سړي په نکاح کې 5 ښځې وې، نبي علیہ السلام ورته ویلي 4 تنه غوره کا. د بل په نکاح کې 10 وې، نبي علیہ السلام ورته 4 تنه غوره کا. بل په دې باندې اجماع د صحابه او د امت ته، صحابه او تابعین کې د 4 نکاحونه په یو وخت کې چا زیاتې نه دي کړي. دا قول د اهل روافض وغیرہ غلط او خطا دي چې 9 نکاحونه په یو ځل باندې کول جایز. کته چې نبی علیہ السلام چې جمع کړي و 9 نکاحونه په یو وخت کې آی ولس. جواب دا دی چې هلته سورۃ احزاب کې وایي خالصة لک من دون المؤمنین، دا خو خالص تا دپاره جایز دي نه نورو مؤمنانو دپاره. بیا نارینه دپاره تر 4 پورې نکاحونه جایز دي چې عدل قایمولی شي په شرط دې باندې 4 نه د زیاتو نکاحونو شریعت اجازه نه ده ورکړې.
لکه عدل او توان نشي قائمولی. قرطبی د عمر رضی الله عنه د کعب اسدی نه دلته نقل کړی دی چې څلورمه شپه چې د ښځې حق د خاوند باندې لکه څلور نکاحونو کې هم دغه نوبت ورته رارسېږي، نو که درې شپې د عبادت کې نو څلورمه شپه د ښځې ورباندې حق دی. فإن خفتم الله تعدلوا فواحدة أو ما ملكت أيمانكم، کتاسو یریږي چې عادل بونه کې د دوو دریو څلورو کې فواحدة لپاره فعل مقدر فن کې هو واحدة نکاح کې دیوی اصلي سره او ما ملکت ایمانکم یا د هغه سره چې مالکان استاسو خلاص سنئ. ذالک ادنى الله تعولوا، ذالک اسم اشاره چې د واحدة ما ملکت ایمانکم تدا دا دیوی سره نکاح ادنا نږدې د الله تعولوا چې تاسو به ظلم زیاته نه کوئ. الله تعولوا معنا الله تجوروا، جور او ظلم بنه کوئ. عول څه ته وي؟ زیادت ته وي. لکه علم میراث کې ظلم زیاته بنه کوئ، فائدہ دا ده. نو دو او درې او څلور ښې دي، خو په شرط دی باندې چې عدل قائم کې او ظلم ونه کړي، او که خطره د ظلم یو ظالم کېږي نو فواحدة بیا یوه. دویم دا دی چې ذالک اسم اشاره د ما قبل ټول آیات ته ده. ذالک د دې دوو درې او څلورو سره نکاح ادنا نږدې د الله تعولوا چې ظلم به نه کوئ. څلورو نه پورته بیا در باندې ظلم راځي. بله معنا د عول دا فقر. ذالک دا یوې سره نکاح ادنا نږدې د الله تعولوا چې تاسو به نه فقیران کېږئ. څلور چې کې نو بیا به ډبل خرچې پیدا کې. یو بل معنا دلته نقل شوی ده د امام شافعي رحمه الله نه. ذالک ادنا الله تعولوا دا یوې سره نکاح ادنا نږدې د الله تعولوا چې ستاسو به عیال او بچي نه ډېرېږي. دا معنا د امام شافعي رحمه الله نه نقل. بعضوی دا معنی د سفیان ابن عیینه نقل کړی ده، لیکن قرطبی وایي چې دا معنی نقل ده د کسائی او د ابو عمرو الدوری نه چې د لغت او د قرات امامان دي. نو کدل دا معنی اخلي ته چې ذالک ادنا الله تعولوا دا یوې سره نکاح نږدې ده چې ستاسو به اهل و عیال او بچي نه کېږي. نو دا معنی او تفسیر بیا خطا دی، ځکه دا د وابتغوا ما كتب الله لكم او تزوجوا الولود الودود او ان مکاثر بكم الامم د دې نصوصونه خلاف ده. چای کی ترغیب ده چې تاسو اولاد او عیال ډیر کړئ. او قدام توجیه وشي د قول د امام شافعي رحمه الله چې ذالک ادنا الله تعولوا دا یوې سره نکاح نږدې د الله تعولوا چې ستاسو به عیال او ښځې نه ډېرېږي. نو که عیال کې بیا معنا د چا مراد شي د ښځو نه بیا یو توجیه کېدی شي. لیکن صحیح خبره دلته دا ده چې دا توجیه او تفسیر دوی کړی دی، خو لیکن خطا دی. عالم مجتهد کله کله ساو کیږي خطا کیږي ممکنه. دلته خو ګوره اجوف واوی دی الله تعولوا د عول نه دی ظلم. الله تعیل او اجوف یای خو نه دی کنه چې تاسو اهل او عیال او بچی نه کیږي. اجوف یای نه دی، اجوف واوی دی. ذالک ادنا دا یوې سره نکاح نږدې د الله تعولوا چې تاسو به ظلم زیاته نه کوئ. دویم معنا دا چې تاسو به فقیران کېږئ نه.
وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. دی آیت کے دریم قانون دے حاصل النهي عن غصب مهور النساء المنكوحات. د منکوحونا مہر ماخلے او میں غصب کوئے په ښکاره طریقه باندې ما غصب کوي هیلې مولمه جوړوي. وآتوا النساء صدقاتهن نحلا. تاسو ورکړئ زنانو ته مهرونه د دوی په خوشحالۍ سره. خطاب خاوندانو تم دی، خطاب اولیاءو د ښځو تم دی چې مهر ماخله د ولور په نوم باندې ښځو ته وسپاره. بعض علماء دا جمله دلیل دی په دې باندې چې شغار او د بدل نکاح ناروا ده. که مهر پکې نوی ټاکل شوی هم ناروا ده، که مهر پکې ټاکل شوی وي نو شغار او ناروا ده. ابو داود کې حدیث د معاویه رضی الله عنه دی چې هغه ته چا ویلي چې د بدل نکاح شوی دا وکانا قد جعل صداقه او دواړو جانبو مهر هم ټاکلی دی. وایي دا خو هغه شغار دی چې نبي علیه السلام ترې منع کړې ده او دا نکاح ختمه کوي. کوم روایتو کې چې راځي چې شغار دی ته وایي چې مهر نه مقرر، یا خو تفسیر دراوی دی د نافع یا د ابن عمر یا د امام مالک، او یا پاغه کې یو نوع او مصداق ذکر شوی دی. بل مصداق د شغار ذکر شوی دی په حدیث د ابو داود کې چې معاویه رضی الله عنه ویلي دي که مهر مقرر می شغار دی او دا هغه شغار دی چې نبی علیہ السلام ترې منع کړې ده. امام نووي لیکلي دي په شرح د مسلم کې اجماع المسلمون علی تحریمه. د مسلمانانو اجماع ده چې دا نکاح حرام او ناروا ده، خو که چا وکړله نو دا نکاح دې ختمه کړي، او که نه ختمیږي دشمنی او مفاسد تینا پیدا کیږي، برقرار پرېښوده. نو علماء ویلي دي چې یصح بیا سیده قضاء و انتهاء و حکما. معنی زنا بیا ورته مه وایه بس نکاح وشوه، خو کوشش وکړه چې دا ختمه کړي، خو که بیا تینا قتل و قتال او دشمني جوړېږي. نو د علماو قول او د فقهاو قول په صحت او په قضا او په نفاذ او په انتها کې دی، په ابتدا او په جواز کې نه دی. فإن تبن لكم کدا ښځې په خوشحالۍ باندې ټول مهر بخي یا بعضې مهر بخي نو فکلوه هنیئا مریئا، حلال و جائز. هنیئا په خوشحالۍ سره، مریئا په مزې سره، یا خو منصوب بنا بر حالیت هانئین و مارئین، هنیئین و مریئین تاسو خوشحالی کوونکی او مزی کوونکی وي، یا مفعول مطلق په اعتبار د موصوف محذوف سره فکلوه اکلا هنیئا مریئا. قرطبی او ابن کثیر او روح المانی د علی رضی الله عنه روایت نقل کړی دی چې شات او دارنګ د باران اوبه چې د ښځې په روپیو واخلي او استعمال کې الله به جوړ کړي. لکه شاتو ته الله ویلي فیه شفاء، او د آسماني اوبو ته الله مان مبارکن ویلي دي، او دلته الله ویلي فکلوا هنیئا مریئا، لږه خوشحالي او مزې دي. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم التي جعل الله لكم قياما. پنځم آیات. څلورم قانون منع السفهاء عن التصرف في الأموال والانفاق عليهم. شریعت منع کړی دا چې سفهاء ته تصرف په مالونو کې مه پرېږدئ. سفهاء ته مالونه په لاس مه ورکوئ، بربادي او دا قیاما د ژوند اسباب دي. البته خرچه او جامه ورکوئ. ولا تؤتوا السفهاء أموالكم، دا خطاب چې دی لا تؤتوا السفهاء اولیاءو ته دی، سرپرستانو ته دی، مشرانو ته دی.
سفهان دلته مراد څوک دی؟ قمقل او بیوقوف، چې د مال په قدر نه پوهېږي او د مال په استعمال نه پوهېږي. د یوې په ځای باندې لس لګي، د لسو په ځای باندې سل لګي. قمقل، بیوقوف، ساده، شودم ورته په پښتو کې وایي. اموالکم ویلې، اصل کې خو اموالهم دی، خو اموالکم یې ځکه ورته ویلې چې خطاب اولیاءو ته دی. د دوی مالونه داسې ساته او اخلاص پکې کوله که خپل مالونو کې. د مال فایده الله ذکر کړې ده، التي جعل الله لكم قیاما. دا خو الله ستاسو دپاره سبب د ژوند ګرځولی دی. قیاما معنا ما به قوام العیش، چې په دې باندې د ژوند بنیاد او اساس دی. بیا دا اموال چې دي نو دا قیام دي دپاره د انسانانو، او کعبې ته قیام ویلی دی ځکه چې هغه د ټولې دنیا او د ټول عالم د آبادۍ سبب د سورت مائده کې قیاما. قرطبي او روح المانی بیا دلته د مال په اهمیت باندې بعض اقوال د سلف را نقل کړي دي. سفیان ثوری سے وایي که چېرته موږ سره مال او دا روپۍ نه وی لتمندل بنا الملوک، نو موږ باندې به د بادشاهانو والیانو لوبې کړې وې، زموږ نه به مریان او چاپلوسان جوړ کړي وې. او داسې وخت به راشي چې خلکو سره کله مال ورک شي، نو بیا به اول انسان خپل دین خرڅوي، العیاذ بالله. دوام روز ذکر کوي، دریم روز بیانوي ورزقوهم فیها، خوراک ورکوئ، وکسوهم، جامې ولا وکې ورکوئ، او دریم وقولو لهم قولا معروفا، نرم وینا ولا کوئ چې مال ستاسو دی موږ یې دله ساتو. وابتلوا الیتاما، دې کې پنځم امر ذکر کوي، تربیت الیتاما للمعاملات المالیه والاجتناب عن الظلم. د یتیمانو تربیت داسې وکړئ چې په معاملات مالیو باندې پوه شي، چې مال ورته وسپارې ضایع نه کړي، او ظلم ورباندې مه کوئ. وابتلو کې خطاب عمراو تم دی، او دارنګه د یتیمانو سرپرستانو تم دی. نکاح نه دلته مراد بلوغ دی. فإن آنستم منهم رشدا، رشدن معنی هوښیارتوب، دنیوي رشد مراد دی دلته. د مال په استعمال باندې او د سودا په خرڅولو اخیستلو باندې هوښیار شو. فادفعوا الیهم اموالهم، مالونه وله ورکئ. که رشد پکې راغلو، بعض علماء وایي چې 25 کلنۍ کې انسان نیکه جوړیږي، نو مال ولا 25 کلنۍ کې خامخا وسپارئ. 12 کالو کې چې بالغ شو، پلارو ته واده وکړو، زوی وشو، اقل مده د حمل 6 میاشتې، نو د هغه چې زوی بالغ شو 12 کلنۍ کې واده ورته وکړو، اقل مده د حمل 6 میاشتې، نو ممکنه ده دا چې 25 کلنۍ کې انسان نیکه وګرځي. چې نیکه شولو نو مال وله ورکئ. 25 کلنۍ کې انسان نیکه کېدی شي. ولا تاكلوها اسرافا وبدارا ان يكبروا، دلته اوس منع کوي د ظلم نه. د یتیمانو مال کې یو اسراف مه کوئ، بل بیدار مه کوئ. اسراف خدا دی چې د یوې په ځای باندې ورته 10 لګې، د 10 په ځای وله 100 لګې، چې څو رالویږي ما به وله مال ختم کړی وي. بیدارن دا دی چې زر زرې وله استعمالې، چې څو رالویږي تا وله ختم کړی وي. دا کار مه کوئ.
اسرافا و بدارا یا خو منصوب دے بنا بر مفعول مطلق د پار د موصوف محذوف ولا تاکلوها اکلا اسرافا و بدارا یا حال د تاکلو د ضمیر د فاعلنا ولا تاکلوها مسرفین و مبادرین یکبروا مسرفین و مبادرین مصدر مبنی للفاعل بدارن چې دین دا خو یا اسم مصدر د باب فاعل ک جهاد او قتال او یا عین مصدر د باب فاعل دی ومن کان غنیا کان کی ضمیر راجع د متصرف او ولید یتیم تا استعفاف دار چې د مال نه بالکل ځان ساته او که فقیر وی فلیاکل بالمعروف د عرف مطابق ډیرو امور کې شرع مراجعه کې چاته او علاوه کې بالمعروف په عرف باندې کله چې مالونه ورته سپارل فاشهد علیهم گواهان پیونی سي بعضوی دا امر د استحباب د پاره ده ظاهر دا چې امر د پاره د وجوب وي قرینه صارفه نشتا وکفا بالله حسیبا پورا دے اللہ تعالی حساب کو ان کے دا بالله کې دا با زائد د تاکید د پاره ذکر شوی دا حسیبا تمیز د نسبت د فعل نه فاعل تا وکف الله حسیبا د اصل کې للرجال نصیب مما ترك الوالدان والاقربون وما آیات کی شپږم قانون استحقاق الرجال والنساء فی المیراث نارینه او زنانه ټول مستحق دي د میراث چې کله قانون شرعي موجود وي او بده کې رد ده په ظلم د جاهلیت والو باندې جاهلیت والو به میراث کې برخه ورکوله فقط نارینه ہوتا چې دا قتال جنگ کولې شي زنانو ما شومانو ته برخه نه ورکوله چې دا جنگ نشي کوله الله وایي چې بنا د ارث په قتال نه ده بنا د ارث په استحقاق باندې نه هغه نارینه وي که زنانه وي که ولدان وي نصیبا مفروضا دې لپاره فعل مقدر دی جعل نصیبا مفروضا الله مقرر کړی دی برخه مقرر شوی او دای تفصیل برازی 12 آیات او اخیرنی آیات سورۃ النساء کی وإذا حضر القسمة أولو القربى واليتامى والمساكين فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا دي آیات کے اس کا حکم بیانی الإحسان مع أهل الاستحقاق الضعفاء احسانو کې د استحقاق او د حق والو سره آیات کې یو قول دا دی قسمت نه څه شی مراد دی تقسیم د مال میراث او اولو القربى یتامی و مساکین نه مراد غیر ورثه دي نو کله چې حاضر شي تقسیم د میراث ته خپلوان او یتیمان او مسکینان خو غیر ورثه چې وارثان نه دي فرزقوهم منه ولا ورك يقول لهم قولا معروفا قول معروف لو کې چې دا نور د وارثانو حق دی
نو دا حکم پاول کې واجب وو چې غیر ورثه کله حاضر شي تقسیم د میراث ته ولا ورکړي، بیا دا حکم منسوخ شو. دویم قول دا دی چې اولو القربا والیتامی و مساکین نه مراد غیر ورثه دي. فارزقوهم منه وقولوا لهم قولا معروفا. دا امر استحبابي دی. خپلوان دي، یتیمان دي، مسکینان دي، حاضر شوي دي تقسیم د میراث نه، مستحب دا ده چې څه ولا ورکړي او قول معروف ولا وکړي چې دا خو نور حق د وارثانو د خفه کېږي ما. دریم قول دلته دا دی نو په وجوب کې منسوخ دی او په استحباب کې محکم دی. بل قول دا دی چې اولو القربا والیتامی والمساکین دلته مراد ورثه دي. ایتامی او مساکین دام ورثه دي. نو کله چې حاضر شول تقسیم د مال میراث ته، خپلوان، یتیمان، مسکینان، ورثه چې وارثان دي، فرزقوهم منه ستنه ولا ورکړي چې هغوی باندې خپل حاجت اوس پوره کړه. وقولوا لهم قولا معروفا، وینا او قول معروف لکوي چې بیا به نورو ته پوره حصې په تقسیم د میراث کې د لاس درکول کېږي. نو بیا دلته مراد د قسمت نه اقتسام دی. په دې توجه کې اقتسام معنا تقسیم د طلب د تقسیم کوي. نو خپلوان، وارثان، یتیمان، مسکینان حاضر شول تقسیم د مال میراث وکړي. او څه ولته نو وسور کې نقد چې دې باندې خپل حوایج پوره کړي، بیا به نور تفصیلی حساب سره کو، تفصیلی تقسیم و بیا په خپل موقع باندې کو. زمون مشایخ دا توجیه غوړه کړې ده. ابن عاشور ولا په تحریر کې اشاره کړې ده. وليخشى الذين لو تركوا من خلفهم ذرية ضعافا خافوا عليهم. د آیات کې اوس زجر دی پردیو یتیمانو باندې ظلم مکوا. خپل یتیمانو باندې چې د ظلم باندې خپه کېږي، د نور یتیمانو باره کې هم داسې یره وکړه. او لسم آیات کې تخویف. بیا په دې نهم آیات کې تقریبا علماء ډیر توجیهات ذکر کړي دي. ظاهره توجیه دا ده چې ستانه وروسته یتیمان بچي پاتې شي او ته په هغوی باندې د ظلم باندې یریږي او خفه کېږي، د نورو یتیمانو باندې هم ظلم مه کوه. که هغه هم د چا بچي وي، د چا یتیمان به وي. مقصود په آیات کې قیاس او اعتبار دی، او مقصود پکې اجتناب عن ظلم علی الیتامی ده. انما یاکلون فی بطونهم نارا، یا خو تخفیف اخروی، جهنم کې به اور خېټو ته اور اچوي. یا ذکر د نار مو ذکر د مسبب مراتنا سبب چې حرام دی. انما یاکلون فی بطونهم حراما، دا خو ته اور واچولو خېټو ته، وسیصلون سعیرا، زر دی چې جهنم ته به داخل شي، جهنم ته به داخل شي. سعیر گرم اور، گرم لمبو والا. پنځه دقیقې مختصر چاته سوال جواب کوم.